آخري شی درته وایم پر موږ ستاسو باندې د اختر شپه را روانه ده. اختر شپه دا یو ډېر مبارکه شپه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې په فضیلت کې فرمایي هغه کسان چې د شپې د اختر په شپه باندې عبادت ته ودرېدل، عبادت یې کوئ، الله جل جلاله دې شپې ته څه ویل دی؟ لیلة الجائزه، د انعام ورځ د الله تبارک وتعالی خپل انعامات بندګانو ته ورکوي، خپل انعامات الله تبارک وتعالی بندګانو ته ورکوي. یو دوم د دې شپې مبارکې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام لیلتی العیدین محتسبا لله تعالی لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. هغه کس چې د اختر په شپه عبادت ته ودرېدي، د الله عبادت یې وکړي او د خدای سره جل جلاله څخه په دې اجر غوښتونکی وي، هغه د قیامت په ورځ چې کسان راپورته سي ټول به پریشانه وي، زړونه به یې مړي، د دې کسانو زړه به ژوندي، د دې کسانو به زړه به غورځي، د خدای ذکر به کوي، دا کسان زړه به نه مړ کېږي. دا کم کسان؟ دا هغه کسان دي چې هغه د قیامت ورځ کومه ورځ ده؟ الله اکبر، دا دومره هیبتناکه ورځ چې زموږ روایتونه پر دې په باره کې راغلي دي. 130 علامې د قیامت موږ په خپله په درس کې ویلي دي، دا خالي د قیامت هیبت علامې دي. پرېږده هلته چې ورځ به د قیامت سره کم، لیکن دا کسان چې د اختر په شپه باندې د خدای عبادت کړی، د الله جل جلاله ته ودرېدي، هغه کسان چې کوم دي د دې خلکو زړونه به نه وي او دې ته به الله انعام وکړي. ځکه زموږ فقها دا وایي چې معتکف لره پکار نه ده چې د اختر په شپه د مسجد ته ووځي. مسنون عمل دا دی چې د عیدګاه د لمانځه نه وروسته دی کور ته ولاړ شي، که نور نه وي د اختر د سهار د لمانځه نه وروسته باید دی کور ته ولاړ شي. دا سنت دی. زموږ هغه ته یې وینې بسترې ګول تړلي سړی شوی د جیله خلاصېږي چې کله دغه سي فورا ماښام چې الله اختر اعلان وشي که نه وشي د ده د مخ ګویا ته ده غوږ نیول، اعلان وشي بس بسره را په شا کړه ځه، بیا معتکف بیا هلته په امام کې ناست ژر اخلئ. الله 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 تبارک وتعالی دې هدایت وکړي. دا ټولې شپه دې څه کول؟ دا لس شپې دې خدای تبارک وتعالی ته دې څه راوړی؟ لا ما تا د ځان په رحم کېږدې، زه نه ځم در هغه ساعته چې تا زه بخښلی نه نن لارې در خدای په قهر ځان اخته کړي. بیا دغه معتکف ټوله شپه په بازار کې شاپینګ کوي، ټوله شپه د خپل ځان دپاره کالي و شیان رانیسي. څوک تا د کوره پسې اخلي چې تا د اختر په شپه ولې کار نه دی کړی؟ ټول عبادت په دې شپه باندې د لاسه ورکړي. معتکفان د خدای دپاره ویښ سئ. دا لیلة الجایزه دا رقم ده چې ته د مزدور سره بادار یو بادار خپل مزدور دی هغه کار سره وکړي کله چې د تنخواه وخت راسي دی ولاړ سي. لیلة الجایزه د الله تبارک وتعالی تنخواه ورکړي. دا د دنیا رقم تنخواه نه ده، دا مردارې پیسې، دا د الله جل جلاله اجرت دی. په اجرت کې جنتونه، داسې جنتونه چې ټول کال الله په خپله ښایسته کوي. زموږ د خدای جل جلاله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. ته د اختر په شپه وګوره روژې مبارکه وتلې نه، دغه روژه به د قیامت په ورځ پر موږ شاهدي ادا کوي. زه خو وتلې لا نه ومه، تا په بازار کې سروزونه اشتاط کړه، تا ډول راوسي اتړونه دې کول، تا په بازار کې پتې کولې، تا د اختر په شپه حمامو ته ولاړې، ږیره دې خریله، د خدای په لعنت دې ځان لړې. تاسو وګورئ ږیره څومره ده؟ زموږ ټولو فقها پر دې باندې اتفاق دی، د ټولو امت اجماع پر دې باندې چې ږیره چې کوم د واجب حیثیت لري. تا د خدای په قهر ځان اخته کړې، د دوی د خدای نه بیرېږه کنه، دومره د خدای لرې. بله ورځ خو وکړه خدای مبارکه شپه یې مه کوه، لکه څرنګه چې په دې شپه الله تبارک وتعالی ثوابونه بې شماره دي، د هغه رقم چې یوه ګناه وکړه د هغومرې عذابونه هم بې شماره دي. موږ ځوانان وګوره هغه د یو شاید هغه په باره کې راځي یو مفسر د قرآن دی، یو پیر دی، د قرآن تفسیر یې لیکلی دی بغیر د نقطو. وایي دی یو وخت راغلی یو کس زه د سره ملاقات کړم، زه هم دی به وینم چې دا څنګه سړی دی څومره غټ کمال یې کړی. ول دی چې کله ورغلی هغه پوښتنه چې اعضا یې پیدا کړي دی په عوام کې ناست ژر اخلي. تا څه کوې د خدای بنده، زه په کومه مینه درپسې رالم، تر هغه ځای سره رالم، دا ستا د تفسیر څه زه دومره متاثره وم، دا څه کوې؟ دا باره ډېر د زړه د درد ول هغه ریشمې ته راشي ژیره ته وایه دی خو نو پیر دی ځان ته پیسه وایي. هغه وایي بلې ریشمې ته راشم ولکن دل مسلم نه مې خراشم. و ژیره وم د مسلمان زړه نه زیروم، یعنې تا په دې خبره زما زړه را زیر کړي. هغه په جواب کې څنګه جواب وایي؟ بلې والله دل رسول مې ته خراشي، قسم دې مې په خدای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه خفه کوي، دا هغه په زړه باندې په نر راچړېږه چالې وایه. ته څه کوې؟ دا دومره معمولي بللې؟ نن ګورې زموږ د امت اتفاق دی پر دې باندې، ټول انبیا 1,000 انبیا د ټول امت سپېڅلي مخلوق دی. الله تبارک وتعالی د مغفرت فیصله کړې. یو نبي په تاریخ کې ثابت کړي چې هغه د ژیره والي. صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمة المجتهدین د زمانې بزرګان ثابت کړي که چا ژیر والي. ته نن ولاړې د رسول الله سنت دې پرېښوئ، د انبیاو سنت دې پرېښوئ،
د صحابو سنت ته پرېښوئ د خپل امام اعظم رحم الله سنت ته پرېښوئ ولاړې د ټرمپ د اوباما او د ده د معاونینو او د هندوستان د فلمي اداکارو په رقم دې زړه پرېښول هغه رقم کټ هم کې جوړ کړ لعنت یې پر هغه کس چې ورجوړوي لعنت یې پر دی چې دی خپله جوړوي د خدای لعنت یې اول وارې امام ته چې ورځي یو عکسونه لګولي کم کټ غواړې انتخابوي یې دلته په چوکر کې کم کټ غواړې الله تبارک وتعالی دې یوه داسې علامه پر راولي چې د عمامي ګوتې د هغې جام ودرېږي چې ټول عمامیانو ته عبرت شي الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي څومره پر بده لار روان د خدای لپاره ځوانان مبارک شپه ده په دې شپه توبه قبلېږي موږ په دغه مجلس کې الله ته توبه واسي بس د خدای ستا نافرماني مې وکړل ستا د خدای جل جلاله ستا بغاوت مې وکړي هر څه مې وکړه خوند په دې کې نشته خوند ستا په نزدېکت کې نن تا ته نزدېکی غواړم حدیث کې راځي نبي اسلام فرمایي ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين الله ته محبوب هېڅ شی در دوو څاڅکو نشته ګوره الله وایي د دنیا او ما فیها کې زه د دې قیمت نه لرم څه یې واوره قیمت یې نه لرم الله وایي کوم شی دی څه دی قطرة الدموع یوه هغه څاڅکي د اوښکه دی چې د بنده پر مبارک مخ راتېسو د خدای د خوف څخه راتېسو الله تبارک وتعالی وایي د دې قطرې زه هېڅکله دغه نه لرم په قطرة الدم یو قطره د وینه ده چې د خدای جل جلاله په لار کې د مجاهد دا کیږي بل حدیث کې راځي نبي اسلام وایي عینان دوې سترګې دي چې د جهنم اور بې قطعا نه مسه کوي یوه هغه سترګه چې د هغه څخه د خدای د خوف او د ویرې څخه اوښکه راغلي او بله هغه سترګه ده چې هغه د خدای جل جلاله په لار کې ویښه پاته سوي دغه دوې سترګې الله تبارک وتعالی نن د هغه جنتو رانیولو ورځ په خپله اوښکه باندې رانیسي الله معلومه خبر د حالات مشته ښکاري الله ناراضه دی الله قسم نیمې په خدای ناراضه دی د الله ناراضګي زموږ پر ملک زموږ پر حالاتو مشتمل نشي په کوم ملک کې چې وینه تویېږي د ټولو زیات قهر الله تبارک وتعالی هلته راځي دا د بدبختي په ملک کې څومره وینه روانه د دې څه معلومه شو الله جل جلاله زموږ څه لرې دی الله خفه دی په خپله اوښکه باندې الله تبارک وتعالی راضي کوي الله ته نږدې سي الله ته توبه وباسي داسې توبه وباسي چې بیا هېڅکله د دې ګناه عذاب الله تا ته درنکړي او د آینده لپاره پر دې ګناه باندې د استقامت